سلامونه او هرکله ښه راغلاست. نن د افغانستان د کرکټ بورډ د پخواني سی او او د ملي لوبډلې پخواني منیجر همداشان پخواني لوبغاړي ښاغلي شفیق ستانکزي سره غږیږو. ستانکزي صاحب ښه راغلاست او ډېره مننه چې وخت مو راکړ. سلامونه او نیکی هیله زلان صاحب تاسو طریق ټولو هیوادوالو ته ډېره مننه. ستانکزي صاحب که د مرکې پیل د دې د وکړو چې اوس چې تاسو تقریبا 8 کاله ستاسو د دورې تیریږي، خپلې دورې ته چې ګورئ څنګه یې تعریفوئ؟ زلان صاحب که زه وګورم اول خو زه ځان ډیر زیات یو خوشبخته انسان ګڼم. زه د افغانستان د کرکټ د دې ځلانده تاریخچې برخه زه له شروعاتو څخه د پیل څخه تر اوسه پورې کوم مهنه سیاله د نوري کرکټ شروع کړی وو. او که چېرته زه په خپل دورې په لاسته راوړنو وغږېږم یو غټ کتاب ترېنه لیکل کېږي او کتاب ما تاسو ته د خپل کاري دورې په اخري ورځ درکړی یم. د دغه ټولو لاسته راوړنو نه که یوه لاسته راوړنه تاسو د یوې تلپاتې او ماندګاره لاسته راوړنې په توګه باندې لیدونکو ته ووایئ، هغه به کوم لاسته راوړنې؟ که زه ووایم هغه ټاپ ټو یې که زه ووایم چې د افغانستان کرکټ ته لکه هغه د کرکټ په اصطلاح ټرنینګ پوینټ و. یو دا و چې ما د ملي لوبډلې او داخلي لوبډلې ټول لوبغاړي متاسفانه مخکې به په کوزه پښتونخوا کې دوی اوسېدل، هغه مې ټول افغانستان ته راوست. دویمه ستره لاسته راوړنه کله چې هغه وخت کې موږ یو ستراتیژي جوړه کړله، لس کلنه ستراتیژي وه او لس کلنه ستراتیژي په دې باندې موږ هدف د افغانستان د ملي لوبډلې دپاره ټیسټ سټیټس حاصلولو او همدارنګه د افغانستان د کرکټ بورډ دپاره د بشپړ عضویت اخیستل و. بالاخره هغه هیوادونو ته موږ سفرونه وکړل، په هغې کې ډېر زیات انتقاد لاندې هم راغلم چې دا ډېر زیات یو چکري اجرایه رئیس ته، خو ما دا شی ویلی نه سو په میډیا کې ځکه موږ رسنیز کوونه. موږ نن بشپړ غړیتوب چې لرو دا د هغه زیار او د زحمت برکت ده. ځینې منتقدین او د کرکټ شنونکي وایي چې د افغانستان دغه بشپړ غړیتوب چې دی دا باید د مومن خان ښامار نه شي، که نه چې هر سړی دې ورباندې توره سره کې ووایي چې دا ما دا ښامار مړ کړی دی، بلکې دا یو پروسس و چې د لومړي سره په دې باندې کار شوی دی، د اف سی سره او دغه ډیولپمنټ داسې نه دی چې په یو ځل باندې راغلی، باید سټپ بای سټپ مخته تللی دی. ستاسو څه نظر دی؟ تاسې موافق یاست چې دا د ټولو کار دی که نه یوازې ستاسې کار دی؟ فول ممبر مې څه درته ویلی، فول ممبرشپ دا یو تنها سفر و دی. ما که ووایې چې دا مومن خان یوازې شفیق ستانکزی ده، په دې کې کومه مبالغه نشته. دا یو داسې کار و چې بالکل دا مومن خان څه د شفیق ستانکزی ده او دا مومن خان به شفیق ستانکزی وي. کله مو د خپلې دورې په وخت کې داسې احساس کړی دی چې دا کوم کار چې کوئ ستاسې له قد نه ډېر لوړ دی او ځان مو کم محسوس کړی؟ یقینا اول چې زه کله رئیس جمهور انټرویو کړم زه نه وم خبر زه کوم پوزیشن ته انټرویو کېږم او ما ته یو شاک راغی، یو سرپرایز راغی چې زه اجرایه رئیس یم. حیران پاتې وم. بیا ما په اولو شپږو میاشتو کې 3 ځلې استعفا پیشنهاد کړی د ریاست جمهوري دفتر ته چې دا په ما باندې ډېر ستر مسؤلیت ته زه نسم کولی. مشکلات او سیاستونه هم ډېر زیات راته ایجاد سول، مخالفتونه راته ډېر زیات ایجاد سول او ما یعنې ډېر ځوان وم. زه تقریبا 26 کلو هلک وم چې کله زه اجرایه رئیس وم. نو ما باندې دا ما فکر وکړ چې دا په ما باندې ډېر بوج ده، نور دعوا نسم کولی ځکه حالات ډېر خراب دي. ستاسې د مداخلې د استعفا علتونه یوازې ستاسې دغه احساس و که نه سیاسي مداخلې او ځینې فشارونه هم و؟ احساس هم او مداخلې هم وي، بالکل وي. په ادارې امور کې یو دوه داسې کسانو چې زه نومونه نه اخلم رکوی وختونه تیر سوي دي، هغو ډېر زیات مداخله کوله. همدارنګه داخل د اداره کې هم په رهبري کې ناخوښه خلک موجود ول او بل ما غوښته چې زه داسې یو ژوند وکړم چې ډېر د مسؤلیت نه ډک ژوند نه وي. دا مخکې تاسې د چکري خبره وکړله، ستاسو مخالفین د خوا نه دوه ډېرې اصطلاحګانې ستاسې په وخت کې مشهورې وي چې یو د چکر بورډ و او بله د جنسینګي خبریال اصطلاحات ډېر وو. دا علت یې څه و؟ ظالمانو ځکه ټول خبریالان د ما مخالفین وایي، ظالمانو یو اصطلاح و چې په هغه له ما نه میډیا او ټولنیزو رسنیو فراني سبزي واخیستو، ما خو ټول مخالف وایي. تا په شمول د افغانستان هر خبریال دی به مخالف و او ما ته خوند راکړو ځکه ما به چیلنج اکسپټ کوو د دوی انتقادونو زه متوجه کوله.
یو بل خبره تاسو د مخالفتونو خبره وکړه چې خبريالان مخالف خو نه داسې نو ځینی کسانو په ټولنیزو رسنیو کې چې تاسو دفاع به کوله تاسو کارونه به استایل او دا غي نیوکه وی چې ګوندې تاسو ځینی کسانو ته پیسې ورته ورکوي او چې هغه تاسو په دفاع باندې لیکنی وکي ذهنیتونه جوړ کړي. زلال صاحب کس وفات شوی د الله پاک دې ته جنت الفردوس نصیب کی نو می بیان اخلم. ورځ میسج راته وکړ سه سلام له غیر معمول نمبر نه ملوالکم سلام څو وای ټرمپ یم ما به ټرمپ ورته ویلې و یو $900 راولېګا ورته مل نه لرم 3 دقیقې بعد په فیسبوک کې راته هغه کنځلې ولیکلې کومه په خله راتله نو ما ته پیسې له کومه کړې وې ما ورته ورکړې وای وو یو فرمایشي خبريال په کرکټ بورډ کې ما درلوده چې درېجه نور وظیفه کوله او د کرکټ بورډ نه 15,000 تنخواه اخیستله د میاشتې هغه ما منفک خو الحمدلله دا کار مې نه دا کړی او نه مې ورته ذهنم نه 2009 کال کې مې ولې استعفا ورکړه استعفا ما نه دا ورکړې زه خو په رسمي سفر کې نړیوال شورا د اجرایي رئیس سره ناست وم او د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره مې $1 میلیون نور اضافه غوښتل چې د ملاقات مابین کې د نړیوال شورا میډیا منیجر راته راغله او راته ویل چې د شفیق په چک او ټویټر د سی بي ټویټ وای وګوره مل شي دی پکې وای یو ار نو مور اس سی ای او چې کله مال د افغانستان کې وخت کې ټویټر دومره مشهور نو فیسبوک ته سلاړه وای ما غټه مافیا والو تله نو ما هغه وخت کې خندل ځان سره او د آی سی 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 او ډیوډ ریچارډسن ما ته ویل چې موږ په دې باندې ډیر سیریس اکشن اخلو مال نه هیڅ کله نه علت یې څه ولې تاسو په خو وکړه چې څه دلایل باندې به وسو غږیږو ورور علت چات شي ویل خو علت یوازې دا اوسه ما د ټامیانو مخه ډیر کلک نیول د ما د افغانستان کرکټ نه دومره زړه چاوداله اوسه تهدیدونه ماته راکول کېدل سوشل میډیا کې هر ورځ تحقیر کېدل ما د هغه مې حوصله مې نور ختمه و او غوښتم چې یو څو کال آزاد ژوند وکم او آزاد وظایف وکم خو تاسو بیرته آزاد وظایف نه کړل تقریبا یو وخت یا دوه وخت وروسته تاسو د 2009 کال د ولسمشر ټاکنو د نومان ډاکټر عبد الله سره صلاحکار په توګه باندې وظیفه شروع کړه هغه ګوره زه یو شی درته مې په پریکړه باندې زه فخر کوم نه مې کوم ډیل کړای ور سره نه هغه رئیس اجرایی او 50% حکومت لاس کې شفیق ستانګزي کوم پوزیشن واخیست غوښتم چې په عزت ژوند وکم او عزت ژوند ته پرې خودل منه کله به راته د مرګ تهدیدونه راکول کله به را باندې دوسیه جوړولې کله به یو څه کله بل څه پتنګ کړای ومه نو دا د ای پی ایل خبره تاسو یادونه وکړه په ای پی ایل کې د ترڅنګ چې دغه د درغلۍ او د اختلاس او د فساد موضوعات پکې یو بل خبره تاسو دا غینه تقریبا لږ مخکې د شپږیزې د مالکانو سره درې کلن تړونونه لاسلیک کړل او دا غیر وروسته ای پی ایل اعلان کړ په یو ډول باندې دا هغه شپږیزې د مالکانو سره جفا نه و چې تاسو هغه سره ځکه دا او څومره دې تاثیر په شپږیزه باندې ګوره تاسو کله یو پروجیکټ اعلانوي دغه پروجیکټ اعلانېدلو مطلب دا نه ده چې تا داخلي پروجیکټو ته کومه صدمه ورسیږي او شپږیزه ته هیڅ صدمه نه و مونږ خو ک بیډینګ کړه ګوره یو آزاد رقابت وي وروره دغه پروجیکټ ده راسه ورته بیډو کو ټیم وګټه راسه وایخله خو د افغانستان نه خو څوک ورته رانغلل زه خو د افغان تجارانو هر یو دروازې ته ورغلی یم له کوزي نه نیولې له عزیزي نه نیولې له ګلبهار نه نیولې تر هر یو پورې دروازې مې ورټکولې دي او ولې بیا ونه شو ای پی ایل دویم ځل ولې بیا ونه شو ځکه تاسو دغه تاسو فاونډر وای د ای پی ایل د افغانستان پریمیر لیگ دښمن د افغانستان نه بیرون ناستول
او د ما افغانان د نن استعمال کړل په مستقیم ډول او په غیر مستقیم ډول او ای پی ال سبوتاژ کړ اوس د ILT20 هغه ځای ونیو د افغانستان پریمیر لیگ به اوس کم از کم د 8 بلیون ډالرو په ارزښت یو لیګو ختم یک احمد کې غل ده محمود کې غل ده حنبل کې غل ده او غټ غل شفیق ستانګزی د 14 ساعته مزدوري کوي کله کله ځان ته حیران زه د غلا روپۍ مې څه کړه وسړی 14 ساعته زه مزدوري کوم دلته خوب هم نه لرم با وصف د زلان صاحب ته لارې نه دا ټولو ته وایم چې د ما د ادارې د هر وخت مشران نړیوالې شورا ته تللي کېناستي شفیق ستانګزی فاسد ده غل ده او دا ده او راسن ده د خدای بلا تهمتونه راباندې کړي خو شفیق ستانګزی بیا هم په جک کالر په نړیوالې شورا کې د دوی مخکې ولاړ ده او د دوی دعوه له استرالیا او نیوزیلند او له دې ملکو سره مخ په وړاندې بیایي شرمیږم بیا نه څه فکر کوئ بیا به وشي APL اوس خو تازه لوګو پرانستل شو لوګو الله دې وکړي چې اوس یې خو چې کومه پرېکړه کړې ده زه دې ته حیران یم دا د موږ اداره ولې دومره سوچ نه کوي چې په هغه ملک کې چې ILT20 غوندې یو اسټابلش لیګ موجود ده او T10 هم کېږي ته څنګه ځې هغلته خپل لیګ کوې او دغه کوم منطق ده له دې خلکو سره دا د الکوزي د قرارداد خبره هم ډېره جدي ده چې هغوی د افغانستان د کرکټ سره یو ډېر مهم او ډېر غټ قرارداد و هغه ورسره فسخه کړ او د هغوی غوښتنه دا وه چې باید انوایسونه ورته ورکول شي تاسو نه دا وه چې باید مستقیم اکاونټ ته پیسې راشي او یو جنجال رامنځته شو او قرارداد منځه لاړ الکوزی اوس هم د افغانستان د کرکټ بورډ 4.5 میلیونه ډالر قرضدار ده اوس هم الکوزی ما په هغه وخت کې د 1.5 میلیونه ډالر ټایټل سپانسرشپ پیدا کړی و 1.5 میلیونه ډالر ما ته د ریاست جمهوریت نه اول راغی چې الکوزی چون ملي تجار ده او د افر ومني په 1.3 منګه دوی سره خبره خلاص دا پیشنهاد ما وکړ سیال د صاحب د خدای وبخي د الکوزي مارکیټینګ منیجر هغه وخت کې سیال صاحب ته ما ویلې موږ په ګډه باندې دا پیشنهاد وکړ کرکټ بورډ سره د الکوزي کومه پیسې موږ ته راکړي دا د موږ ته یو دمي اکاونټ نه را لېږي موږ به پروپوزال وړاندې کوو د دغه پروپوزال په بیس باندې د موږ ته پیسې راکړي او دا 1.3 میلیونه ډالر موږ ډیوایډ کړل دومره په انکشافي بودیجه دومره په ملي لوبډاله او دومره په ډومېسټک کرکټ باندې مصرف کړ مشکل چیرته ایجاد چې الکوزي ادارې به دغه پیاله په 2 روپۍ قیمت ته الکوزي به ماته په 12 روپۍ اخیستله نو ما ورسره منلې وای د موږ یو پویلین را جوړ کړ صرف سیمټکاری او نجاری مجاری وکړل تقریبا 1,200,000 ډالر انوایس جنریټ ټول د 1,000 ډالر کار نه و نو هلته د ما اختلاف خامخا ور سره راغی زه در سره نه منم دا د 2009 یو دوه پوښتنې د منځ کې پاتې دي بیا تازه حالات ترازو د 2009 کال نړیوال جام ډیر جنجالي او ډېر نیوکې ور باندې کېږي د ملي خیانتونو نیوکې ور باندې کېږي د ډلو ډلبازیو نیوکې ور باندې کېږي ستاسو تبصره په څه ده 2019 نړیوال جام یقینا جنجالي و د جنجال نه خو څوک سرګې نسی پټولای ته څه فکر کوې چې لوبډاله نړیوال جام ته روانه وي او یو ورځ مخکې هم نه رښتیا هلکانو کېډ بیګونه تړلي چې زتي وځي او نړیوال جام ته ځي په هغه ورځ باندې لوبډل مشر ختم کړي او بل لوبډل مشر راولي خو د دې تر شا د ایرلینډ سیریز وبکه د ایرلینډ سیریز هغه سیریز کې د راشد خان او د کرکټ بورډ ملاقاتونه صحیح ول راشد خان کپتانی غوښته و او په دې شرط غوښته و چې نړیوال جام ته به ټوټل نوې ټیم بیایم او نوې ټیم کې د سنومونه ول چې هغه حتی په ډومېسټک سرکټ کې
ډیر کم پرفارمنس وو چون راشد خان ته ښه ښکاره کېدل نو د وخت چیف سلیکټر او د وخت د لوبډلې مدیر سره د ما په خیال ملاقات کړی وو بیا هغه پیشنهاد تللی وو عمومي رئیس ته هغه قابل منظور سوی نه و نو بیا راشد سده داسې یو ساعت مخکې یو ورځ مخکې ورته ویلي و چې زه وروره لوبډل مشري نه کوم هېڅکله ټیم ورسره نه و منل سوی بیا نو کرکټ بورډ خو پرېکړه کړې وه داخلي نو دوی سده بیا په دننه یې کتلي ول زه بل چا باندې غږ وکړي هغه په ګلبدین غږ کړی و ګلبدین ورته غاړه ایښې وه او بیا چې کله ګلبدین غاړه ورته کېښودله دغه جنجالونه را مخته سول او جنجالونه تر دې چې رئیس جمهوره پورې ورسېدل رئیس جمهور بیا عاطف مشل او مختار الله مختار منځ کې راوستل او هغوی بیا ملاقاتونه د لوبډل مشرو د کرکټ بورډ اصغر افغان او د کرکټ بورډ تر منځ وکړل پرېکړه په دې وسوسه بیرته به اصغر افغان لوبډل مشر کېږي نو دا یوه اوږده سلسله وه خو باید نه وای سوي او دغه نړیوال جام کې افغانستان کم از کم نیمه پای لوبې ته وتل که چېرته لوبډله په خپل حالت پاتې سوي که تاسې هغه وخت اجرایوي رئیس وې د نړیوال جام وروسته به هم څه کړی وی ما اصغر افغان ته واضح الفاظو باندې ویلي ول چې نړیوال جام نه پس ته د ما کپتان نه نړیوال جام نه پس 2019 نړیوال جام پورې دته ما د سره نه تنها د سره ما ټول تخنیکی ګروپ کې نه و لکه انضمام الحق و دیغه اسسټنټ کوچ و دولت احمد زای خالقداد نوري مجاهد زدران ولی امین نظیم جار دا ټول تخنیکی سټاف انکلودینګ کپتان او په دې کې واضح پیغام دی منګه اصغر افغان ته دا اوس 2019 نړیوال جام نه پسته دی منګ کپتان نه ته به تر 2019 نړیوال جام پورې بل کپتان وروزي نو دا ما عکس العمل به اوس اصغر افغان د 2019 نړیوال جام نه پس د ما سره کپتان نو نه زما هدف دا و چې دغه حالات وروسته چې کم حالات رامنځته شول د لوبغاړو ټویټونه زه سوای دا حالت نه راته زه نه هم دا حالت راغله او د 2015 کال ستاسې ټویټ د راشد خان سره جنجال څه وجه وه چې تاسې ټویټ وکړئ نیوکه مو وکړل او دومره توند غبرګون باوجود دی چې راشد خان سره ستاسو ښه ملګرتیا وه ما خو په خپله مرکه کې یوه خبره کړې چې د افغانستان ملي لوبډله د ډېرو قوي ټپونو څخه تېرېږي عظمت عمرزی مې یاد کړ که چېرته په پاکستان لوبډله ته یاده سوي عظمت عمرزي سایډ سټرین ونیو او لوبډله یې پرېښوده په 50 کې موږ آل آوټ شول راشد خان د ملا له ټپ څخه ډېر قوي شاکی و ما ویلې په هغه مرکه کې که چېرته د افغانستان کرکټ بورډ وایز سوچ کړی وای راشد خان باید ایشیا کپ کې کېنولی وای راشد خان باید پاکستان سیریز کې کېنته ریسټ ورکړی وای او ورلد کپ ته تیار راوړی وای ځکه د ملا له ټپو څخه ډېر زیات خوږېده راشد ته د ما مرکه چا څه رقم رسولې ده هغه یو امپلسیو هلک ده دې سوچ نه وکړی چې چا دا خبره کړې ده شفیق ستانکزي کړې ده کوم عادي کس نه ده کړی هغه کس ته چې راشد خان که نن سه راشد خان چی شای ده د زه ځان ته ددک وایم د ددک له برکته ده د ما باندې ټویټ وکړ او ټویټ ما ته انټرنیشنل ډیره غټه صدمه را رسولې ده وخت به راشي زه به د راشد خان نه پوښتنه وکم دا وګکای به داسې ورته وکم چې ولې وځوانه د 2000 امغه ورلد کپ نه پاس راشد خان چیرته ولاړ زلان صاحب د ملا عملیات یو کوي که راشد خان آیا هغه راشد خان پاتې کوم دغه نه مخکې وو د راشد خان زب ختم سه د بنگلاديش سره د اخیری ټي 20 وکړله ل چټاګرام کې وی چې ته غجنه په پرایویټ جټ کې کېناسته د لراغله ډاکا ته ل ډاکا نه د 14 ساعته فلایټ وکړ راغله امریکا کې ډایرکټ ل ایرپورټ نه لاړل ګراوند او بالینګ دی وک ته ماشین یې کوروره کې انسان یې څومره لګونه کوي نن فضل حق فاروقي ولی هغه فضل حق فاروقي نه ده کوم څه 3-4 کاله مخکې وو او د عظمت پاړه باندې ستاسو یو ویډیو ډیره مشهوره شوی و زلان صاحب د ما واضح پیغام د ټولو لوبغاړو ته زه د تا د لیګ پرفارمنس هیڅ کله نه منم بل په هغه وخت کې د افغانستان په لوبډله کې دوال راونډران لوبېدل محمد نبی ساحل کپتانو عظمت الله عمرزی کریم جنت عظمت عمرزی او کریم جنت
نه بالران ول نه بیټسمنان ول. ما هلته دا ویلې چې د لوبغاړي د پوزیشن تعریف وکړي، عظمت عمرزي ته پوزیشن ورکړي، کریم جنت ته پوزیشن ورکړي، د نړۍ بهترین آل راونډران دي. خلک اوس هم زه ولیکم لا اله الا الله محمد رسول الله درته ولیکي عظمت عمرزی څنګه لوبغاړی ده. عظمت عمرزی د ما د خوښې لوبغاړی ده. اوسنی وضعیت ته راځو، اوسنۍ لوبډله څنګه ارزوي؟ سږ کال دا د په نړیوال جام کې لومړنۍ لوبډله شوه، د پاکستان د خندا شو. زلان صاحب په لوبډله کې هیڅ خو نشته، متاسفانه لوبډله مدیریت. اوس د افغانستان په کرکټ کې غم شي ده، د لوبډلې ډایرکشن دسې ده، اداره دسې ده، کوچینګ سټاف دسې روانه ده، او اداره چلوونکی کرکټ بورډ چلوونکی بل څوک ده، هغه په خپل دنیا کې ده. اوس غم ده یو کرکټ بورډ چلوونکی ده، یو کرکټ بورډ ده، یو څه د ملي لوبډله ده. ملي لوبډله بیا په دوه حصو تقسیم شوې ده، یو د ون ډے او د ټیسټ ډلګۍ ده، یو د شل اوریزو ډلګۍ ده. د شل اوریزو ډلګۍ د بیا په دوه حصو کې تقسیم ده، دریو کسان ته د کپتانی دانه ورچول شوې ده. نو له داسې لوبډلې څخه ته څه توقع لرې؟ کنه دغه لوبډله چې صحیح مدیریت سي، لنډ الفاظ درته هم دعوه کوم، بیا د شفیق ستانکزي لاس ته ورسي، په ده باندې مې که نړیوال جام ونه ګټه، په چوک کې مې راځوړن کوي. دا کرکټ بورډ چلوونکی څوک دی؟ کرکټ بورډ چلوونکی ډېر د عزت خاوند ده، متاسفانه د معلوماتو په خلا کې واقع ده. ښاغلیه قرآن درته نیسمه، دا کرکټ بورډ موږ ډېر په قربانۍ تر دې درجو را رسولی ده. بس ته ذاتي دا برای نام کسان دي چې کېنولي، یو چېرته معین مقرر کا، بل چېرته سفیر مقرر کا، دا کرکټ بورډ ته داسې کسان راوله چې هغه هم د کرکټ د تخنیکي اړخ څخه پوره کامل وي، هم د بزنس له اړخه چې افغانستان مالا مال کې وروره د کرکټ له برکته. دغه وخت چې افغانستان باید د کال 100 میلیونه ډالر وګټي، څوک هم پې کېنولي خدای رسول ته وګوره، یو چېرته معین کا، دواړه ډېر ښاغلي دي، او بل چېرته سفیر کا. بس ته ذاتي نوم یې نه اخلئ کرکټ چلوونکی؟ سړی زورور خلک دي چې تم پې. نو میرویس اشرف خو لوبغاړی پاتې شوی دی، د کرکټ سره نږدې پاتې شوی دی، په کرکټ باندې ښه پوهېږي. ستاسو په نظر مناسب نه دی د کرکټ بورډ دپاره؟ هېڅ مناسب نه ده. لوبغاړی ده، د ما لوبغاړی تېر شوی ده، ډېر خدمت مې هم کړی ده، ډېر سخت مریض و، د مریضۍ خیال ما ساتلی، تکې تنها زه پې خبر وم، 4 کاله مې پې کرکټ هم کړی ده. خو که پوه هم وي، که میرویس اشرف ډېر پوه ده، زه پوه یم چې پوه ده، خو میرویس اشرف صرف نوم ده. او د لوبډلې دغه ډلې ډلبازۍ ستاسو معلومات څه دي؟ د ډلې ټپلې باید ولس ته ښکاره شي، باید ولس په دې باندې پوه شي، د کرکټ مینوال پوه شي چې څه روان دي. زلان صاحب زه یوه خبره درته وکړم، د ما دغه مبارکه لوبډله چې کله میدان ته کته سي، دغه اول بال چې اوسي، زه ټولو ته وایم چې دا ټورنمنټ یا ګټو یا بایلو. له باډي لنګویج نه زه پوهېږم چې آیا دا یوه لوبډله ده که نه ده. دا لوبډله یوه لوبډله له ډېر وخت نه ده. بیا به اوس مبارک یو ټویټ راپسې وکړي. بیا به اوس یو ټویټ وکړي. راشد خان سره مو ستونزه د څه شي ده؟ د ما هېڅ ستونزه نه ده. راشد خان تاسې لوبډلې ته راوستی بیا به داسې کړم، راشد خان د ما د لاس نیالګی ده، د ما هېڅ ستونزه نشته ورسره. د ده ټویټ زه دومره خفه کړی یم، صحت پې تمام ده، او له هغې نه پس مې یو ځل لیدلی ده، او خوا مې پې بده سوله، او ډېر زر هغه میدان را پرېمښوده. ولې ستاسې هره نیوکه شخصي اخلي او داسې توند غبرګون؟ نه پوهېږم، هغه وخت کې د ما په خیال دی داسې اوس په 18 کروړه په آی پي ایل کې خرڅ شوی و، نو د ما اوبویسلي هره مرکه ډېره مخکې ځي، نو دی په هغه سوچ کې به زه هغه 18 کروړه مې تاواني نه سم، خو د 18 کروړو له وجې نه د ځان چېرته راورسوه ظالم. الله دې نورم تکړه که، الله د منګ افتخار یې، د ما د سر تاج یې، خو سمسه مشاورین د شاوخوا
داسې مشاورین کېنوه چې هغه اقلا له تا لږ ډېر پوه وي. کوم ځایونه برابر نه دي چې سمې کې؟ ګوره زه په راشد خان کې نه غږېږم، د منګه متاسفانه ټول لوبغاړي اوس ما درته ویل چې لوبډله داسې روانه ده، اداره داسې روانه ده. لوبغاړي ټول they are bigger than the game. دوی خپل ځان له لوبې نه لوړ ګڼي، له ادارې نه ځان لوړ ګڼي، او کله چې دغه دوه شیه په اداره په لوبغاړو کې راغلل هغه بیا په لوبډله کې مؤثره نشي تمامېدای. څوک به یې متوجه کړي؟ د چیرمن نمبر بلاک ده د دوی په موبایلو کې، د سی او نمبر بلاک ده د دوی په موبایلو کې، او د دوی له وجې نه داسې یو دوه کسانه مقرر دي په کرکټ بورډ کې چې د دوی د ادارې او د لوبډلې ترمنځ رابطان دي. ځکه چې یو لوبغاړی هم د نه د چیرمن میسج ته جواب ورکړي نه د سی او میسج ته جواب ورکړي، هغه دوه کسه خبر به بر خبر بیان د همغې له برکته چې دا نام خدا په ټوله دنیا کې هم ګرځي، کې تنخواه هم اخلي او ساعتونه هم سره تیر دي. لوبډله په ډیورینګ د ورلد کپ نه په یو عادي ټورنمنټ کې په یو عادي سیریز کې ځلان صاحب له 9 بجو نه پس په دا موبایل د منیجر په کوټه کې وو. له 9 بجو نه پس به یو لوبغاړي دا حق نه درلود چې د بل لوبغاړي کوټې ته لاړ شي ویده سه. د تا د نړیوال جام په دوران کې لوبغاړي 2 بجې 3 بجې د شپې کوټې ته راځي، نو ته به څنګه ورلد کپ وګټې؟ زه بیا هم لوبډله نه ملامتوم، دا ځوانان دي، دوی ته تربیت پکار ده، دوی ته باید تربیت ورکړل شي. Nobody is bigger than the game. ستاسو په وخت کې پلیر پاور نه راوخه یو پاور راوخه. ما په وخت کې څه کړیو، اصغر افغان مې کپتان ک داسې مې لوبډلې ته کېنو چې دا سړی کپتان ده، د دې ډیسیژن ماته قابل د قبول ده، لدې نه اخوا او دې خوا زه نه منم. او کپتان نه مې څه غوښتي ول ریزلټ وښیه. ځلان صاحب تا ته ملي ګټې مهمه دي که اشخاص مهمه دي؟ ما ته ملي ګټه مهمه ده، ما ته اشخاص مهمه نه دي. که د ما ملي ګټه په افغان کې وي او که د ما ملي ګټه په روخان کې وي، it doesn't matter. ملي ګټه مهمه ده. اداره رول څه ده؟ د ادارې رول بیلنس راوستل دي. که راشد خان خپل ډله راولي او ماته میچونه ګټي را دی ولي، که میچونه بایلي راشد خان ته هم زه تنکي وایم په مخه دې کا زیتا 200 وکټې څه کمه 200 نه خدای دې کسي 200 وکټې واخلي، افغانستان ته څه ګټه دي 200 وکټو؟ نو کرکټ بورډ صلاحیت نه لري که ظرفیت نه لري د دې کار؟ کرکټ بورډ ما درته ویلې چې کرکټ بورډ چلونکی باس ناسته، دا دوه نومونه دي، د دوه نومونو ترمنځ دوه نور نومونه دي چې هغه رابطان دي، ځکه دا دوه نومونه لوبغاړو بلاک کړي دي. دا دوه رابطان د دې لپاره مقرر شوي چې دو خبر به بر خبر بیار سي. لدې نه نور واضح کم ولی بلاک دي؟ ولی بلاک دي؟ د یو ادارې چیرمن د یو ادارې سی او ولی بلاک شي د لوبغاړو سره؟ والله اعلم. د آی سی سی د بشپړ غړیتوب کوم مزایاوې چې دي، کومې ګټې چې دي، اوسنی کرکټ بورډ برخمن دی ورنه؟ مزید کې کوي مزه. ته د افغانستان د کرکټ بورډ نه 2019 نه را پدې خو کلنۍ بودیجه ته لیدلې ده په پبلک پلیټ فارم باندې. اخو افغانستان په یو داسې حالت کې د داسې خلکو سره دی چې هغوی اصلا ولس ته ځوابونه دي. کرکټ بورډ بیل شای دا وروره، کرکټ بورډ ملي اداره ده، د کوم هغه نه ده، ډیکټیټرشپ نه ده د کرکټ بورډ په سطح باندې. د جواب ویلو څوک ستا پکې؟ ما ته د جواب راکړي، حساب دې راکړي. کومې بنسټیزې ستونزې دي چې هغه باید اصلاح شي؟ اوس وخت دا دی چې باید اصلاح شي، که هغه کرکټ بورډ چلونکی وي که د کرکټ بورډ مسؤلین. ډېر سوال مو کړ، د ما له کرکټ بورډ چلونکي نه ښاغلي کرکټ بورډ چلونکي نه ولا درته ډېر احترام لرم، ځکه 2 ځله سره په ټلیفون غږېدلی، ورته ویلي مې هم داسې ډېر راته محترم یې. ښاغلی کرکټ بورډ چلونکی،
اول رهبری ته وړ کسان راوله چې هغه د کرکټ په اداره، تخنیکی اړخ، اداري اړخ او په تجارتي اړخ پوه وي. بل د افغانستان د کرکټ په حیثیت چې اوسنی کوم لري بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد دی. ته باید استرالیا سره سترګې په سترګو کې میلاو کې ورسره وغږېږي. هلو سرو، های سرو، نو سرو او جیشا تر شاته لکه سکرتر عکس وانخلي تا د کرکټ بورډ مشر، ځکه جیشا یې تا د کرکټ بورډ په ووټ باندې چیرمن کیږي. باید د خپل ووټ په قدر پوه سي، داسې یو کس راولي. دویم د افغانستان کرکټ کې بنسټیز تغییرات باید راسي. ډومېسټک کرکټ د منګه مفاصله له انټرنیشنل کرکټ سره دومره ده. د تا د افغانستان کرکټ هیڅ کله نه سمیږي کله چې د ډومېسټک کرکټ او د انټرنیشنل کرکټ مسافه سره ختمه نسی. یو نړیوال جام چې ختمیږي تر بل نړیوال جام پورې باید د لوبډلې په ډیولپمنټ باندې کار وشي. 100 کسیزه لوبډله انتخاب سي، 100 نه 25 که هغه انتخاب سي، د هغو ترمنځ روټیشن سیستم باندې کار وشي. دا 2 کاله سیریزونه، کیمپونه ټول پې وکړي او نړیوال جام ته کور 15 کسه چې له هغه 15 څخه راوباسي او هغه ورکړي، د کنډیشن مطابق انتخاب سي. جونیئر کرکټ پاثوی د باید ډېره سټرانګ وي، د ډیټابیس مطابق وي. هر لوبغاړی باید 360 ورځې ټریس سي. چې تر ملي لوبډلې راځي دومره پاخه سوي او دومره پریشر نه تیر سوي وي چې هغو ته د نېشنل ټیم پریشر ډېر عادي او ډېر اسانه وي. زموږ خو متاسفانه د تا اوسنۍ انډر 19 لوبډله له ګربز نه زړه ده، له صدیق اتله زړه ده، له نور احمد له کڼوال نه د زړه ده، له عظمت عمرزي نه زړه ده. دماغ اوس انډر 20 انډر 19 انډر 25 او انډر 30 په کوم بنیاد هم دا سلیکټ کړي ول؟ ټول صحیح لوبغاړي دي، ټول ټالنټډ لوبغاړي وو، خو انډر 19 خو نه دي. خدای رسول ته وګورئ. دا امیانه الفاظ باندې خبره ټر په پر پټول دي. د ډیټابیس خبره تاسو وکړه، تاسو ډیټابیس نو جوړ کړی چې هغه اوسنۍ ادارې ته باید پاتې ووسیږي، هغوی استفاده ورنه وکړي. هر څه په میراث ورپاتې دي، هر څه ورپاتې وي. دا د ډیټابیس برکت د سترنه پورې د افغانستان کرکټ بورډ له سقوط او زوال سره مخ. او زه کله اجرایي رئیس وم د CEO@afghancricket.af د شپږ میاشتو ایمیلونه یې ډیلیټ کړي ول، ځان سره یې وړي اړوند کړو. د شپږ میاشتو ایمیلونه له ډیټابیس نه ډیلیټ شوي وړل شوي ول. دا کار چا کړو؟ دا نومونه مر باندې خبره کوي، ټول معزز خلک دي. دا د حلارو په برخه کې یو بل مهمه موضوع چې دا هغه د هغه پلین کنډیشن دی او د لوبډلو ویش دی، د یا د لوبو هغه فارمټ دی. په افغانستان کې څو مهم موضوعات دي. یو دا چې ټول زموږ فوکس په T20 باندې دی. بل مهمه خبره دا ده چې زموږ ټول فوکس په سپین بالینګ باندې دی. موږ تر اوسه پورې موږ یو فاست بالر پیدا نه کړ. دا څومره مهم موضوعات دي د لوبو فارمټ چې ته نړیوال سټیج کې پاتې کیږي. زلان صاحب بیا هم زه درته وایم T20 cricket is nothing cricket. T20 cricket is nobody. زه بیا درته وایم یو ډېر ستر لوبغاړی ده، ما فیورټ لوبغاړی ده، ډېر باندې ګران هم ده. په دوبۍ کې ورسره یو ځای سو مارټن ملواله که ته غواړې سې او ته د دې کالیبر پلیر یې چې ته د ویرات کوهلي او جنتن جوروټ او د سټیو سمیت دې لیول لوبغاړی یې، په دې اول ملزم ته ټیټ مه ګوره. تا کانفیډنس لیول باید دومره اوچت وي، دې لیول لوبغاړی غواړې چې همدغسې لیګسي پرېږدې وی ولې نه؟ تر ته وایې څه وکړم؟ مال ټیسټ کرکټ وکړه، ټیسټ کرکټ مه پرېږده. ټیسټ کرکټ کې دغه پرفارمنس تا وکړ ته به لیجنډ وې. نو ما ته یې مخ راوړی وایي زه یو ټیسټ کرکټ کوم $15,000 تاوان کوم. تا د سوال د جواب لپاره کله چې ته یو ټورنمنټ ته ځې ته به اول یو ویننګ فارموله جوړوې. لکه هندوستان ته ځم، هندوستان کې په کومو ګراونډونو باندې د ما سیالۍ دي؟ په چپوک مې 2 دي، یو مې احمد آباد کې ده، یو مې دلی کې ده. کنډیشن به مکمل ریټ کې د منګه په اوسنۍ لوبډله کې په پلینګ 11 کې
درې داسې لوبغاړي دي چې هغه انډر 130 سټرایک ریټ رنزونه کوي، ته نسې افورډ کولی دا. د لومړیو اوپنرانو ابراهیم ځدران او صدیق اتل په شمول باندې ماډرن ډے کرکټ کې 130 نه کم سټرایک ریټ باندې رنز کول په ټي 20 کې دا هیڅ رنزونه نه دي. داسې یو بیټسمن ته پکار ده ابراهیم ځدران چې هغه کې دا صلاحیت څه چې کله 50 وکړله خپل سټرایک ریټ 200 ته رسوي، او د هغه وظیفه به دا وي چې ته به فلوټینګ رول لوبې، ته به میچ چلې. همدارنګه دی په 50 اوور کې په 50 اوور کې د موږ په پلینګ 11 کې څلور داسې بیټسمنان دي چې هغه انډر 65 سټرایک ریټ ده د کپتان په شمول. ما ته اشخاص مهم نه دي، خدای دوی کې سي حشمت شهیدی دي ما په کټګوري کې جوړ راسي یا هر یو کراشد د کاشمت که هر یو، ما ته اشخاص مهم نه، ما ته د افغانستان ګټه مهمه ده. وروره زه اوس لوبډله چشته جوړوم، د ما یوازینی هدف باید دا وي زه نړیوال جام وګټم. نړیوال جام زه څنګه ګټم؟ په داسې لوبډله نه سم ګټم. نو ته به بولډ ډیسیژنز اخلي، داسې ډیسیژنز به اخلي چې ته به هغه کې غټ غټ نومونه ډراپ کړې، هغه نومونه چې بیا د خوست لاره در باندې بند کړي، لکه په ما به یې څه بندوله یا به یې د قندوز لاره بندوله، خو د ما د ویننګ فارموله کې به دا لوبغاړي نه راتلل. صحیح د غټ نومونه دي، دومره عزت ورته لرم صحت په تمام ده او په دې ښه پوم دي هغه لوبغاړي. تر ننه پورې زه په بڼو جای ورته جارو کوم او کېنوم یې، خو د ما په ویننګ فارموله کې څه نه راځي. نو ته چې کله یوه لوبډله ویننګ فارمولې ته نه جوړې، نو ته څه توقع لرې چې ته به هغه ټورنمنټ وګټې؟ ته خو بیا هغه ویژن نه لرې. د موږ اداره داسې سوچ کې ده فعلا د کارونه داسې ښکاري چې نړیوال جام ګټل خواب است و خیال است، اما په دې نه دي پوه چې دا لوبډله د دې قابلیت لري چې نړیوال جام وګټي. او خو که څه رقم داسې روانه وي، بیا هم درته وایم ښاغلی کرکټ بورډ چلوونکی 2 کاله پس د افغانستان کرکټ تباه او برباد کړ په دې سرعت چې ته کله روان یې. او دا شرم به بیا تر ګوره پورې تا نه پرېږدي، ځکه دا کرکټ موږ بیا په ډېرو قربانیو دې درجې ته رسولی، وهلم خوړلي، ټکولم خوړلي، ولا د والدینو ټکولم خوړلي، له کوره سړلي یو، د چمن حضوري دوړې تر اوسه پورې په سینو کې دي، په یوه کوټه کې 25 کسه څملاستلي یاستو. دغه لوبغاړي دا اوس هم د نبي ساخیل تر 2014 کاله پورې په یوه کوټه کې 9 کسه موږ ویده کېدلو. داسې مه ګوره چې اوس د فول ممبرشپ تاج په سر کې ښی ده او پکې ناستې مزیدي خړې مزیدي 14 میلیونه ډالره درته را روان او په مصرف هم نه پوهېږي څنګه مصرف. خدای رسول ته وګوره، رحم وکړه د افغانستان په کرکټ باندې. سانګزر صاحب مخکې تاسې وویل چې لومړی خبرو کې چې په همدې لوبډله باندې تاسو نړیوال جام ګټئ، اوس مو وویل چې په دې لوبډله نه ګټل کېږي. په دې لوبډله یې ګټمه، تاسو ویل چې بولډ ډیسیژن یې باید واخیستل شي، کسان لرې شي. وایه 3 تغییرات پکې پکار دي او یو سپهسالار پکار ده ورته او اداره ورته پکار ده. داسې اداره چې ووایي چې دغه کار ده، که این که که پین که دغه پټی برته شین که کنې په مخه دی ښه مسؤلیت پذیري. وروره ما به یو وخت کې له ما نه پوښتنه وشوله ځلان صاحب، ډېر مهم ټکي ته دې راولم، وایي د افغانستان فوټبال ولې دومره کامیاب نه ده لکه د افغانستان کرکټ؟ په ډېر یو غټ سټیج کې دا پوښتنه راوشوه، رسنیزه نه وه. ما ورته جواب ورکړ وروره مل د افغانستان فوټبال د میلمنو ټیم ده، 2 لوبغاړي له اروپا نه راسي، 2 له امریکا نه راسي، 4 له کابل نه ورسي او لاړ سي میچونه وکړي او بیرته سره تقسیم سي. چې موږ اوسنۍ لوبډله خو په همغه حالت کې ده وروره. همدا پوښتنه اوس ما هم کوله چې اوس خو زموږ لوبډله هغې حالت ته رسېدلې ده. دا لوبډله به څنګه میچ وګټي چې هغه سره یو ځای نه وي؟ تیر چمپیونز ټرافي کې راشد خان پاکستان ته د خدا زه د ټورنمنټ نه یو ورځ مخکې لکه چې ورغی د افغان بي سي میلان په کابل کې ډکوو. دې ورلډ کپ کې کرکټ بورډ ته دومره کمزوری یې چې د رحمان الله ګربز اسناد ته مکمل نسو کړلی، هغه بیچاره د اسنادو له وجې نه په شارجه کې پروت و او هغه وارم اپ میچ هم ترېنه تېر سوی و. ته آیا کوم ټریننګ کیمپ درلوده، کوم پریپریشن کیمپ یې درلوده د نړیوال جام ته؟ و خودکش بیگانه پرستو. زه خو حیران یم د جنتن ټراک ته خو موږ یو بلا توبه نعوذ بالله یوه سجده هم ورته کېنښودله.
د افغانستان ټول راستله وړنې لوبغاړو د جناتان ټراټ په خو تور واچولې، خو جوړ تیار ټیم هم په لاس کې ورکړی و، خراب یې پرېښود. دغه ټیم ده که زه سیمي فاینال ته وتلی یم، ما څه ده په یو نړیوال جام کې ویلو چې د افغانستان ملي لوبډلې څخه د ما ډېره غټه توقع نه ده په هند کې سي وو، ځکه ما د هند نړیوال جام باید ګټلی وای، اقلا فاینل ته رسېدلی وای. وای موږ څه د انګلند مات کو، پاکستان هم مات کو، احمد هم مات کو، محور ورځ دا نه خیم آی ډونټ کیر ستا څوک مات کړ، اینډ ریزلټ چې شی ده په ګروپ سټیج کې بهر شوی. دلته د اینډ ریزلټ شی وو، کاناډا ماته ټف فایټ راکړ، یو ای ماته ټف فایټ راکړ. مهمه خبره دا ده چې نه ادارې سره وضاحت سته چې د موږ لرلید چې شی ده. له کرکټ له افغانستان نه چې وځې د ما د اجازتنامې نه بغیر نه شي وتلی، تر هغو پورې مې انوسي نه یې درکړي. که کرکټ بورډ په دې اړه باندې وضاحت ورکوي، موږ هر وخت ورته حاضر یو چې راشي خپل وضاحت ورته ورکړي. ستانزیا صاحب ځینې لوبغاړو وخت هم رارسېدلی دی چې باید نور ځوانانو ته ځای ورکړي، نو هلکانو ته ځای ورکړي چې راشي هغوی ولوبېږي. لکه څوک اوس یې نوم راته واخله، ځینې څوک ګل بیلګې په توګه ګلبدین نایب، محمد نبی ساحل یو ځل استعفا هم ورکړې وه، بېرته راغی. دا شان په پنځوس اوریزه کې وکړله عمل. په 2014 کې زه د لوبډلې له کپتان سره کېناستېدلم او خپل ټول تخنیکي اعضا په شمول د کوچ دا ما کېنول او دوی ته ما وویلې چې وروره ټرانزیشن فیز کې یم، ته ما ته بدیل راوښیې، دغو شاته څوک تا کېنولي دي. 4 کاله د شرف الدین اشرف باندې چکر و، بیا وایي ستاسو عظمت عمرزی ته یاد کړی. ما د عظمت عمرزی مل رول تعریف کا. شرف الدین اشرف بیچاره 4 کاله چکر و، نه چا میچ ورکه، که میچ ورم کړ نه بالر نه بیټسمن و پکې، ځکه نه پورا ورونه ورکړل نه پورا بیټینګ ورکه. اوس بیخي نامو نشانه ورکړه. یو بل ال راونډر راغی عبدالرحمن، ډېر ښه بالر و، نامو نشانه ورکړه. لوبغاړي ساتل، د لوبغاړي ګروم کول او لوبغاړي ته جای ورکول دا یو هنر ده او دا هنر باید دوی ځان کې پیدا کړي. ته ما ته دا ووایه زلان صاحب، د لوبډله له څه نه معلومیږي دا لوبډله ډېره قوي راغلې ده. بنچ سترنث نه چې نه بنچ سترنث. بنچ سترنث هغه ته وایي چې د تا په چوکۍ باندې له 11 کسیزې لوبډلې شاته 4 کسه څوک ناست وي، د تا په دې نړیوال جام کې 4 کسه څوک ناست ول. آیا تا دا جرأت کوئ چې حتی د یو ای خلاف راشد ته څنګه ملامت کوي، حتی د یو ای خلاف آیا تا دا جرأت کوئ چې یو کس ډراپ کې او له بنچ سترنث نه څوک راولي؟ نه درلوده. د تا بنچ سترنث څوک شاته باید داسې پهلوان ناست دي چې دا دننه 11 کسانه په دې پوهي که مې پرفارمنس ونه که شاته راپسې همبای ناسته، کلبای ناسته، راځي جای مې نیسي. دا خو 11 واړه په دې پوه شاته راپسې څوک ناست دي. لکه څنګه چې هندوستان خپل وایس کپتان لري که د یو ښه لوبغاړي دپاره. نیوزیلینډ وګوره 150 پلس بالر شاته ناسته، دوه یې داسې نور بیټسمنان ناست چې وور دي. همداسې هره لوبډله د تا بنچ سترنث څوک. دا ولې د فاست بالر زموږ څه ستونزه ده؟ ولې موږ فاست بالر پیدا نه کړو؟ یو شی ده، یو ملک کې یو ټرند عام سي. اوس راشد خان د موږ دومره غټ سټار ده چې هغه کله راغی نو ټول افغانستان راشد فالو کړ. یو وخت کې حمید حسن او شاپور زدران چې میدان په ښکلی ښکارېده نو خلکو چې ده هغوی فالو کول، فاست بالران راوتل. اوس نسته، خو نسته دې معنا دا نه ده. اوس لوبغاړي په دې هم پوه دي که افغانستان ملي لوبډله کې جای جوړوي صرف 140 پلس بالر سه. خو آیا کرکټ بورډ کار ورته کړی؟ آیا ټالنټ هنټینګ یې کړی ده کوم وارې؟ که یې کړی هم دغه لوبغاړي څه سول چېرته دي، په کومه دنیا کې دي؟ تاسو دا کار کړی و؟ ولې هم نه و کړی. ټول دغه لوبغاړي له کوم ځای پیدا شوي دي؟ وا زلان صاحب خدای رسول ته وګوره. خو انډر 16 دوی وکړه په ډومېسټک لیول، انډر 19 یې وکړه، انډر 19 هم سره بیا هم په فرست کلاس کې ډومېسټک کې وساتل ځان سره، او ای پی ایل شپږیزم پې وکړله. همدارنګه بیا هم انډر 23 ته راوستل، بورډ ډیولپمنټ سکواډ، الف لوبډله، بیا نیشنل ټیم ته راغلل. دا خو یو پراپر پروسس نه تیر شوي دي. ستاسو د پروسس شپېته ورځې به د هر لوبغاړی ټریس کېده، یو چارټ ورته جوړو، ډیپ چارټ ورته جوړو، د هر لوبغاړي ویر اباوټ معلومو چې نن دای په کور کې ده، نن دای په فلانی ګراوند کې لوبه کوي، نن په فلانی کیمپ کې ده. بیا د دوی منټل سټرنث،
physical strength, technical flaws او strengths دا ټول انالایز کېدل کوچز په کار کوو. ستاسو د وخت د پروسس فاس بالران کوم دي چې اوس په ملي لوبډله کې لوبېږي نومونه اخیستلی شئ؟ فضل حق فاروقي دی د همغه وخت نه ده، عظمت الله عمرزی دی د همغه وخت نه ده، پاتې دی را څوک د فرید ملک دی د همغه وخت نه را روان ده. خو دا هغه لوبغاړي ول چې کار پې کېده او را روان ول، نور ختم سول او له هغه نه پس د پروډکشن سټاپ سوی ده، د پروډکشن نور سټاپ سوی ده، نور مخې ته څوک راغلی نه دي، که راغلي هم دي ورک سوي دي. بل یو ډېره مهمه خبره دا ده لوبډله کې یو داسې کلچر جوړ سوی چې نور لوبغاړي ګروم کېدو ته نه پرېږدي. لنډ مثال د غضنفر ده، لنډ مثال د نور احمد لکڼوال ده، دا ګروم کېدو ته څوک نه پرېږدي. دا کلچر باید ختم سي. دا ډېر مهلکه کلچر ده چې زموږ په لوبډله کې پیدا سوی ده اوس. څنګه صاحب روژم ده او خبرې خو ډېرې زیاتې دي په کرکټ باندې، که په ساعتونو وغږېږو شاید بیا هم پاتې شي. بېرته لږ تاسو ته راګرځېږم، ستاسې تر ټولو غټه تېروتنه څه شوه په کرکټ بورډ کې چې اوس هم ورباندې پښېمانه یې، کله کله د شپې درته خوب هم درځي چې کاشکې دا کار مې نه وی کړی؟ یو به درته صحیح خبره وکړم چې باید دا تېروتنه ما نه وی کړې، یو به درته ایموشنل سمه جذباتي. د ما یوه تېروتنه دا وه چې ما به رسنیو ته پوره معلومات په صحیح وخت کې نه ورکول. بله ستره تېروتنه ما دا وه چې ما یې پیل وکړ، په هر قیمت مې وکړ، ځان مې تباه کړ، برباد مې کړ. دې ملت ته ما یو داسې شی راوړ، افغانستان پریمیر لیګ مې ورته راوړ، خو زه پرې داسې ورټلم چې له ژوند نه یې زړه راتور کړ. دغه خپل ملت، د خپلو لوبغاړو، دغه مې بله تېروتنه ده چې باید ما نه وی کړی. ځکه یو وخت کې راته د ادارې مشر وویل چې نیک او راته خیبای سوی ولا کې رانه وکړي، ملوله تا په نیکه به یم کوم، چټي مې وکړه، پرېښی مې وایي بس. تر ننه پورې د ډزېدی په پی ایس ایل او سی پی ایل او په بنګلادیش پریمیر لیګ په دو کې د لوبېدی تر ننه پورې. نږدې کسان در سره خیانت یا دوکه کړې ده د خوا او شا ملګرو مو د خپلو ادارې؟ افغانستان کرکټ د افغانستان یو څو مامورینو تباه کړ، پیسه یې وخوړل، خرڅ سول. تاسو سره خیانت شوی؟ ما سره ټولو خیانت کړی ده. او تاریخ ستاسو په اړه څنګه قضاوت کړی تر اوسه؟ خلکو ولس خپل ضمیر ته ډېر په ارامه ویده کېږم، ښه په خوند راجګېږم، ارامه یم. بس دا د ما قضاوت ده. اول به خپل قاضي به خپل کېږي، نور ملت ته ټول ته معلوم دی. مهمه خبره دا ده څومره لوبغاړي دي، څومره لوبغاړي، ټول نه پوښتنه وکړه شفیق ستانکزی دوی به څه درته وایي. دا د ما لپاره ستره لاسته راوړنه چې د افغانستان اصلي خادمین چې زه وایم احمد شاه ابدالي نه پس اصلي خادمین د افغانستان لوبغاړي دي، د اول نسل لوبغاړي. اوس خو میلیونران دي ځوانان، هغوی نه پوښتنه وکړه شفیق ستانکزی څوک. د 14 ساعتو یادونه تاسو وکړله، داسې دغه شته د اوازې شته چې تاسو 2-3 شرکتونه لرئ او د 14 ساعته چې کار کوئ هماغې کې مصروف یاستئ د هغې په حساب کتاب باندې؟ نه والا، یو ځای کار کوم، عادي مشاورګی یم، بس دغه مې ژوند. الله دې هغه وخت راولي چې بېرته بیا په خپل هېواد کې او انشاءالله وخت راځي. والله هېواد خو ډېر خوږ ده او الله دې په اخره کې دا وي د کرکټ بورډ چلوونکی په زړه باندې دې الله د رحم اوبه راتویې کړي او غوسه نه سي راته. وسړی غوسه نه سي راته او تم لږ ذره سم سه پلیز دا کرکټ باندې ورحمېږه. کرکټ بورډ چلوونکی تا ته وړاندیز وکړي چې راشئ، تاسې راشئ کرکټ بورډ ته، خپل شرایط به لرم، کوم صلاحیت او مسؤلیت. لومړی بدلون به مو څه وي؟ لومړی بدلون د افغانستان ډومېسټک سټرکچر بیرته له سر نه جوړول، د افغانستان جونیئر کرکټ پاتوې له سره جوړول، ای پی ایل بیرته پښو درول، شپږیزه بیرته پښو درول، د افغانستان داخلي کرکټ څخه فساد ورکول، فکسینګ ورکول. ډېر ستر مرض د افغانستان کرکټ ته سره داخل شوی او کار اهل کار ته سپارل
او د افغانستان کرکټ بورډ ته 100 میلیونه ډالر د کال راوړل. د وروستۍ پوښتنې په توګه سانزه صاحب د کرکټ مینوالو ته د افغانستان د کرکټ لوبغاړو ته او په ټوله کې افغانانو ته پیغام څه دی؟ لوبغاړو ته مې دا پیغام ده چې په ځان باندې اعتماد بالنفس پیدا کړي. بیلیف ډیر مهم وي. د افغانستان ملي لوبډله په ویسټ انډیز کې یو لوبډله ښکاره کېدله. اول د رښتیا سره هم راشد خان په صحیح توګه په صحیح معنا لیډرشپ وکړ. هغسې لوبډله ځان نه جوړه کړي. وطن ته په د ټویټونو پوسټونو باندې حب الوطني نه ښکاري، په عمل کې وښیئ. وطن ته لاړ شئ، وطن آباد کړئ. ډېره غټه سرمایه لرئ الحمدلله. اوس دغه سرمایې نه د بېوزله او مظلوم افغانان مستفید کړئ، داسې یو روزګار ورته برابر کړئ، اکیډمیانې فعاله کړئ، ګراونډونه جوړ کړئ، خیریه بنسټونه جوړ کړئ او له کرکټ بورډ سره هماهنګه شئ. که هر څومره اختلاف لرئ هماهنګه شئ، ځکه کرکټ بورډ او لوبډله باید سره هماهنګه وي. که دوی سره هماهنګه نه وي دواړه طرفه ناکام دي. او مینوالو ته مینوال ته خدای رسول ته ګورې کنځای مه کوئ، ډېر جذباتي ملت یاستو. مینوال د کرکټ کې ګټلو بایلل راځي او د کنځاو نه تېر شئ. ډېره بده خبره ده چې یو کس پوسټ وکړي تاسو نه وي خوا که ولاندې ورته کنځاو او بېجای اتهامات، دغو نه تېر شئ. ډېره مننه ستانکزی صاحب د وخت راکولو نه او د ځوابونو نه. کور مو ودان او ډېره زیاته مننه. درنوونکو تاسو نه هم مننه. تر بلې خپرونې په خدای مو سپارم. ښاد آباد او خوشحاله اوسئ. الله پامان.